अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی موږ سره په انزرټ ټیب کې چې کوم د فایو ټیبل راغلی دی دا به ډیټیل سره ډیسکس کو سمبل دلته موږ یو ټیبل اغستی په دې کې پروډکټ دی منت دی یونټ دی پروډکټ پرایس دی ټوټل اماونټ راس که زه دې سلیکشن والم دی موږ سره دا ټیکس چینج کوو نو په دې به کلیک کو اور لایک زه دلته ولا څه کوم دا بیک ګراوند کلر چینج کوم نو دلته نه موږ څه کولی شو بیک ګراوند کلر ول چینج کولی شو دا ټیبل در سره دې سلیکشن والو که بورډر ورته موږ لګولی نو سمبل راو شو دلته په سلیکشن والو کلیک وکړو آل بورډرز باندې صحیح شو او دا به موږ سره څه دا ډیټا در سره پروډکټ دی منت دی یونټ دی پروډکټ پرایس دی او بیا دا وې سره ټوټل اماونټ دی را سره دلته وګورو په دې کې موږ سره سم فارمولا لګېدلې صحیح شو د دې او د دې ملټیپلیکیشن هم کړی ټوټل اماونټ یې موږ را کړی اوس که زه راشم د دې ډیټا سلیکشن والم او سمپل انزرټ ټیب کې کلیک کو او راشو فایو ټیبل ته د فایو ټیبل باندې کلیک کو نو دلته لیکلي فرام ټیبل رینج دی او فرام ایکسټرنل ډیټا سورس دی خو زه یم چې موږ د ایکسټرنل ډیټا نه رالو چې کوم دا رینج زموږ دی نه رالو مطلب موږ سره چې کوم دا ټیبل راغلی دی دا لګول غواړو سمپل راوش کلیک وکړو فرام ټیبل رینج باندې صحیح شو اوس موږ سره رینج سره اتوماتیکلی دی واستره رینج ما سره دا ټیبل دی د دې سلیکشن ورته والو صحیح شو د دې سلیکشن با دونه والو اوس دلته دې موږ سره ایگزیسټینګ ورک شیټ ته په دې شیټ کې زه اډ کوم لا نیو ورک شیټ زم چې یو نیو ورک شیټ کې دا ټیبل موږ سره شي راشي را سره نو سمپل د دې سلیکشن والو نیو ورک شیټ والا اوکے باندې وپریس کو دلته موږ سره دا انټرفیس د سره د فایو ټیبل دی را سره اوس دلته موږ ګوردا را سره فلټر دی کالمز موږ سره دی کې روز دی او ویلیوز دی که زه سمبل راشم ګوره دا فایو ټیبل چې موږ سره کوم راغلی دا موږ د ډیټا شو کولو دپاره دا اتوماتیکلی موږ له ګرانډ ټوټل هم جنریټ کوي لا داسې ټوټل اماونټ موږ لا ډیټا شو کولو غواړو نو موږ with the help of فایو ټیبل موږ څه کولی شو کولی شو سمبل زه رالم دلته مې کلیک کو پروډکټس باندې څه باندې پروډکټ باندې زموږ په ټیبل کې چې څونه پروډکټس سو هغې راته څه کړل دلته شو کړل د ټیبل چې څونه پروډکټ لکه لایک موږ سره ایپل پروډکټ و دغه شانتې اوفو سمسنګ شو ویوو شو را سره صحیح شو دغه شانتې بیا منت راغلی دی نو که زه دلته وګورم نو ټول منت یې راته شو کړل چې زموږ کومه ټیبلز کې راغلي بیا ورسره یونټ دی د هغې صحیح شو کنه سراسي راغلی دی یونټ ته بیا زه شو کوم چې پروډکټ پرایس نو دلته به کلیک کو پروډکټ پرایس باندې او زه هم چې ټوټل اماونټ هم را سره شو شي نو ټوټل اماونټ را سره شو نو دې ته موږ څه وایو فایو ټیبل ورته وایو ګوره دا موږ سره د ایپل ډیټا را کم من کې را دې من کې را سره صحیح شو دغه شان دا د جنوري شو را سره صحیح شو دغه شان ته پکې موږ وګورو دا موږ سره سم اپ یونټ ته موږ سره صحیح شو پروډکټ پرایس ته سم اپ ټوټل اماونټ شو را سره دا اوس دلته وګورو موږ سره بیل آیټم دی لکه دوز د ایپل غونډه ډیټا د شو کوي را سره صحیح ده دغه شان موږ سره د اوپو ځان له اوس ګوره دا چې موږ سره کم راغلی دا د خپل ټوټل پرایس را کړی دی پروډکټ پرایس شو ورته وګوره دې سایت کې دا موږ سره د دې پرایس شو دا ټوټل چې کم راغلی د دې موږ سره دلته د دې پروډکټ اوسره صحیح شو کنه بیا دلته وګورو دا موږ سره ګران ټوټل راغلی دی د سوایو ګرانډ ټوټل ورته وایي او د دې ایز ا هول ټوټل موږ سره څه دی دا نو دې ته موږ سمپل سوایو فایو ټیبل ورته وایي چې په دې موږ ډیټا سمپل څه کولی شو ویو کولی شو چې کومه ډیټا موږ ویو کول غواړو دلته نه کولی شو دا ویو کولی شو د ټیبل کې کلیک کړو دا موږ سره دلته نه کیږي شو کیږي را سره ها که زه چې منت ته نه شو کول غواړم نو دا به چیک په ختم کو صحیح شو چې کول غواړم په دې به کلیک کو بیا فیلډ لیست دلته وګورو موږ سره دا فیلډ لیست مطلب دا چې کم دلته دا ډیټا نشو کیږي دا فیلډ موږ نه ختم شي نو سمبل فیلډ باندې به کلیک کو دې کې لایک دا بٹن پکې زه شو کوم نو دا بٹنز موږ دلته نه چیک کولی شو ها بیا موږ سره فیلډز هیډرز دي نو دا مخامخ چې کم فیلډ هیډر راغلی دی دا به را سره شو کوي اوس که سمبل زرا شم دلته دی فلټر باندې کلیک کوم دا سمبل دی یو فلټر دی موږ سره او دا ایپل ته زه ختم کوم دلته صحیح شو دا چیک مې ختم کو اوکے بٹن ما پریس کړو دلته نه موږ سره د ایبل ډیټا سره شو ختم شو را سره صحیح شو بیا رالم دلته مې د فلټر باندې کلیک کو د ایبل دا ډیټا مې واپس پکې انسرټ کا صحیح شو بیا براسه راشي سمبل به کلیک کو سم باندې په فلټر باندې ا د فلټر باندې مې کلیک کو د ایبل سلیکشن موالو او دا بسو کو اوکے وکړو نو بیا را سره ډیټا رااله د ایپل
صحیح ده کنه. نو دلته نه موږ دا ډیټا هم ایزیلی شو کولی شو. صحیح شو. نو دې ته موږ سمپل څه وایو فایو ټیبل ورته چې دا موږ اتوماتیکلی د دې ګرانډ ټوټل هم جنریټ کوي او ایز ا هول چې دا چې کوم ټوټل راځي هغه هم راځي کوي جنریټ کوي رااله. دې ته موږ سمپل وایو فایو ټیبل. ها اوس دلته موږ ګور بیا راغلی ریکمنډډ فایو ټیبل دا موږ سره د انسرټ کې هم دلته نه لګي. صحیح شو. دا ریکمنډډ فایو ټیبل دی دلته هم موږ سره دا ریکمنډډ فایو ټیبل راغلی په دې کلیک کو. صحیح شو. اوس هم چې زما دا ټیبل دی مونږ ته داسې شو چې سم اپ یونټ پروډکټ د مال صرف راځي اوکې باندې پریس کو نو صرف راځي دا شو کوي. صحیح شو کنه. دې د سوایو ریکمنډډ فایو ټیبل ورته وایو. کلیر دی کنه. سوایو ورته ریکمنډډ فایو ټیبل ورته وایو. دا شان کې بده ز کلیک کما ایز ا هول زبل عالمه لایک زر عالم دامه واوښتو اوکې باندې پریس کو نو دا یو براته شو کوي. کدی کې ز بیا داسې من شو کول واړمه من پراته شو کوي دلته نه. صحیح شو. دا شانتي غزل د شوکول واړم پروډکټ 10 او پروډکټ را سره شو کوي نو دا ځان له یو ټیبل دی اوم سره من را سره شو کیږي. صحیح شو. چې سم اف ټوټل اماونت کم دی غم را سره راکی رااله او سم اف پروډکټ پرایس را لې ته هول عمر راکی اینډ کې موږ سره سی بده کې ګرانډ ټوټل را سره. صحیح شو کنه. نو دې ته سمپل موږ و چې دا سره فایو ټیبل در سره بیا پایو چارت تر سره. صحیح شو. دې باندې خو پیښ کنه چې موږ سمپل ډیټا شو کو پایو ټیبل کې نو دې طریقې سره سکول شو ګول شو. بیا سمپل ګول تر راغلی پایو چارت. صحیح شو. د فایو چارت باندې کلیک کو نو دا موږ سره سمپل یو چارت موږ د دې اومه شو کولی شو. په دې وکلی ګولای زر عالم دا ډوبې چارت علم اوکې باندې پریس کو نو دا موږ لا دې یو چارت اوور ویو دا چې موږ څه کولی شو یو چارت شو کو د دې ډیټا په هیلپ سره نو دا موږ سره دې سره غلي دي چارت را سره غلي. ټیک تا. نو دا به موږ سره سو په انسرټ ټیب کې پایو ټیبل. ټیک تا. ان شاء الله په نیکست کلاس کې بیا موږ د دې کوم دا نیکست ټیبلز راغلي دي دا به ډیسکس کو. والسلام.